راغلی یم د افغانستان ښکلي کونړ ولایت ته له بده مرغه چې تر اوسه موږ ترې صحیح ګټه نه ده اخیستې د سینار یا چینار ونې منځ کې ولاړ یم له 100 کلونو څخه عمر ډیر شي بیا داسې منځ کې 2 پلۍ شي غازي میرزمان خان لمسی یم ماشاءالله فعلا په امریکا کې ورجینیا کې ژوند کوم تعلیم هغه پروسې هغه بنیادي دغه همدغه چینار دی چې موږ او تاسې نن شاهدان یاستو ماشاءالله ډېر تاریخي پس منظر لري دغه لرګی چې څومره زړیږي هومره یې ارزښت لوړیږي د دې وزن هم ښه ډېر دی لکه چې پخوا وختو کې ښې دروازې هم دا وي دا نو په کونړ ولایت کې لومړنی ښوونځی یا مکتب هم و د دې نه ډېر شاګردان چې الحمدلله د دې ملک د ښه خدمت د مصدر ګرځېدلي دي دښمن یا حمله ونه کړي یا رانږدې نه شي امان الله خان چې قدرت ته ورسېدو نو اولین بندي همدا و چې دی د زندان نه راویست دا د مرحوم غازي میرزمان خان دلته زوکړه شوې ده په کال 1249 کال کې دلته پیدا شوی و دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټولو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ سباون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم درنو لیدونکو راغلی یم د افغانستان ښکلي کونړ ولایت ته اوس مهال نو د کونړ داسې سپان د سیند تر څنګ ولاړ یم چې تاسو یې وینئ او دا خوږې اوبه داسې په دې سیند کې روانې دي دغه اوبه نو اوس مهال چې د مني موسم دی تقریبا په دې سیند کې کمې وي خو په سرلي کې او دغسې اوړي کې بیا د دې اوبو اندازه دومره ډېره وي چې هغه شاوخوا سیمې چې تاسو ته ښکاري دا ټولې کونړ سیند اوبو څخه ډکې وي او د دې سیند اندازه نو بیخي ډېره ده اوبه یې هم ډېرې دي خو له بده مرغه چې تر اوسه موږ ترې صحیح ګټه نه ده اخیستې او په کوم اندازه چې باید ګټه ترې اخیستل شوې وه تر اوسه نه ده اخیستل شوې نن غواړم چې تاسو ته د کونړ ولایت اسداباد ښار ته نږدې ځینې تاریخي لرغونې او دغسې جالب او ښایسته منظرې وښایم او په اړه به یې معلومات درکم نو دغه سیمه چې دقیق په څه نامه یادېږي په دې اړه به دلته معلومات ترلاسه کړو او دا چینار چې تاسو وینئ په تصویر کې د دې چینار عمر نو له 100 کلونو څخه ډېر دی یو جالبه چینار دی راځئ چې له نږدې ننداره کړو او نورې خبرې به هم لرو
حالا با خدمات ام حواله اتصالات شما می توانید حواله منیگرام را از سراسر جهان به صورت رایگان در حساب ام حواله تان در افغانستان در عرض چند دقیقه دریافت کنید. همین که پول را در موبایلتان دریافت کردید، کافی است به یکی از نزدیکترین نمایندگی‌های اتصالات و یا نماینده ام حواله مراجعه کنید و پولتان را نقد دریافت کنید. همین امروز حساب ام حواله تان را فعال سازید و از عزیزانتان در خارج کشور بخواهید تا پول را از طریق حواله منیگرام مستقیما به حساب ام حواله تان ارسال کنند. با اتصالات آینده از شماست. درنو لیدونکو، زه اوس مهال د سینار یا چینار ونې مینځ کې ولاړ یم. تاسو به هم دا عامه اصطلاح ډېره اورېدلې وي، وایي د سینار یا چینار ونه چې له 100 کلونو څخه عمر ډیر شي بیا داسې منځ کې دوه پلی شي، په منځ کې ماته شي یا داسې چاودنې غوندې کوي. ځینې خلک وایي اوره مخلي که نه، او داسې پارچه پارچه شي. نو اوس تاسو وینئ چې دلته دا سینار هم 3 برخې شوی دی. دا یوه برخه داسې تللې ده، بله برخه داسې او دریمه برخه داسې. نو د دې سینار یا چینار عمر هم ماته ډېر ښکاري. په دې اړه به دلته د دې کلي اوسېدونکو څخه وپوښتو او دلته نورې ډېرې جالبه او عجیبه کیسې او د تاریخ له پاڼو کیسې شته، هغه به هم اورو او لرغونې سیمه به ننداره کوو. سلام علیکم زماني صاحب، جوړ په خیر؟ ښه صحت دې ښه دی؟ وخت ساعت ژوند په خیر تېرېږي؟ کور ودان اجي صاحب ستړی مه شي، جوړ په خیر؟ ښه صحت دې ښه دی؟ وخت ساعت ژوند په خیر تېرېږي؟ سلام علیکم اجي صاحب، جوړې په خیر؟ ښه صحت دې ښه دی؟ ستړی مه شي ځوانه، جوړې په خیر؟ صحت دې ښه دی؟ قراري ده. دلته به په دې پیل کې یو څو خبرې شروع کړو، بیا به دوام ورکوو. نو دوستانو، زماني صاحب زمونږ یو تن افغان ورور او د کونړ اوسېدونکی، خو اوس مهال په امریکا کې ژوند کوي. دی نو یو زمونږ له خپرونو مینوالو څخه دی او له ډېر وخته وایي چې خپرونې مو ګورم، او د دوی په غوښتنه په بلنه موږ نن راغلي وو دلته د کونړ ولایت ته، او د دوی په وینا چې په موږ باندې به داسې ځانګړي ځایونه، منظرې او لرغونې سیمې ننداره کوي. زماني صاحب په خیر راغلی له مسافرۍ څخه؟ مننه، ژوندی اوسئ. ستاسو راتګ له او هر وخت راشئ او د یو جان مننه چې زموږ دعوت هم قبول کړو. ډېره مننه زماني صاحب، ژوندی اوسئ. کولی شئ په مکمل ډول که ځان وپېژنئ؟ زما نوم لیث زماني دی. زه د الحاج محمد داود خان زماني زوی یم او د لوی خان غازي میرزمان خان لمسی یم. ماشاءالله. فعلحال په امریکا کې ورجینیا کې ژوند کوم او سافټویر انجینیر یم. په زمن کې یو پارت ټایم بزنس هم کوم چې د کاڼو په برخه د افغانستان. ډېر ښه. فعلحال دا کارونه مخته وړو. ډېر ښه، په خیر راغلی. بیا هم دوستانو، زماني صاحب ویل چې د غازي میرزمان خان لمسی دی. د غازي میرزمان خان هغه کړنې او هغه اتلولي چې افغانستان ته تقریبا د غازي امان الله خان په دوره کې په هغه وخت کې له 100 کلو وړاندې یا پیړۍ وړاندې وربخلې، هغه نه هېرېدونکې ده. او تاسو ډېر روبه په تاریخ کې په کتاب کې د هغوی په اړه ډېر اورېدلي وي. نو کور ودان انشاءالله نورې خبرې به لرو. اجي صاحب تاسو هم ستړي مه شئ. په خیر راغلی صاحب، تاسو په خیر راغلی، هر کله راشئ. کونړ ته په خیر راغلی، هر کله مو الله راوله. مننه راتګ مو. ژوندی اوسئ. تاسو هم کولی شئ ځان وپېژنئ؟ زما نوم حاجي میرزا محمد دی او یو د کونړ د سپین ږیرو څخه یم او د دې داود خان زماني په کلي کې چې یارګل ساحه ده، همدلته موقعیت لرو، همدلته اوسېږو.
اوس مهال ژوند هم دلته اوس مهال ژوند هم دلته دی. دغه سیمه دقیق که راته ووایي په څه نامه یادېږي؟ دا سیمه د یارګل ساحه ده او د الحاج محمد داود زماني کلي په نوم باندې یادېږي. یارګل عموما ساحه دریمه ناحیه د اسداباد ښار دریمه ناحیه ده او د نږدې دغه 1 کیلومتره کې د اسداباد ښار ولایت ته نږدې پرته ده. ډېره مننه. تاسو ماجي صاحب کولی شئ ځان وپېژنئ؟ زما نوم نثار احمد دی. زه د وټپور د ولسوالۍ یم او پیرن دلته میلمه راغلی یم. اوسېږم په کابل کې. ډېر ښه. د وټپور ولسوالۍ اصلي اوسېدونکی فعلا اوسېږي کابل کې او دلته میلمه راغلی یم. وټپور په اړه مې ډېر داسې صفتونه اورېدلي وایي ښکلې منظرې او ښکلې نندارې لري. بله ډېر یو ښه منظرې لري. واضح خیز ځمکې او دغه حاصلات ورکوي او زه هلته اوسېږم او دغه ځای م اصلي. انشاءالله خبرې به لرو. حاجي صاحب دغه سینار یا چینار چې دلته دی که نه د دې په اړه که لنډو کې راته ووایي دا خو تقریبا 3 برخې شوی دی که نه؟ بلکل. دا چینار خو یو لوی تاریخي پس منظر لري چې د کونړ په ولایت کې چې مخکې د دې نه دا یوه لویه ولسوالي و. البته کونړ ولایت لا نه منظور شوی. دلته نور مکتبونه او چې شی نه وو. په هغې وخت کې دا د کونړ مکتب هم دغه چینار نه چې دا تاسو وینئ دا اوس په څو برخو ویشل شوی دی او دا تقریبا د 1.5 کالو په عمر باندې خبره ده زمونږ د مشرانو نه. او دغه تعلیمي پروسه د دې ځای نه شروع شوې دی. بیا دلته د عمرا خان لیسې ته به خلک تلل. د دې نه وروسته بیا هغه جوړه شوله چې دا هغه اولنی د تعلیم هغه پروسې هغه بنیادي دغه همدغه چینار دی چې موږ او تاسې نن شاهدان یاستو. ماشاءالله ډېر تاریخي پس منظر لري. او بیا وروسته د دې نه همغه لیسې کې دغه داود خان زماني د لیسې مدیر شو او مغلته بیا دا ډېر شاګردان د دې ځای نه هلته د وزیرانو په سطح باندې خلک د دې ځای نه د دې حکومت او د دې دولت په برخه کې کار کوي. اوس څه ژوندي دي او څه وفات شوي دي. داسې مشران هم شته. ډېر ښه. نو په کونړ ولایت کې دغه سینار د علم یوه نښه ده. بلکل د پیل نښه ده. 100% کې دا اولنۍ نښه ده. او لومړنی ښوونځی یا مکتب هم دلته دی. دلته هماغې شکل کې پاتې دی په کوم شکل چې هغه وخت و؟ نه اوس خو ډېر مادرن دغه کې جوړ شوي دي. خو دا دغه شکل هماغه دی. د دې شکل په هغه حساب باندې چې دلته هماغه دا کونړ سیند تعمیري شکل نه لري. تعمیر یې هغه نه دی پاتې کوم چې پخوا نه هغه نه دی پاتې. او پخوانۍ کومې نښې شته فعلا دلته؟ بس دغه نه هغه نښې دغه تاسو دا قلعه لیدلی شئ. دې خواته یوه قلعه ده چې دا هغه به نږدې نه وګورو بیا به خبرې کوو که څنګه زماني صاحب. صحیح ده. نو نور څه پلان دی له خیره چې نن خپرونه کې به یې په لیدونکو مو ګورو موږ او تاسو به یې مو ګورو؟ بس لاړ به شو. اول به د غرمه به تېره کړو که نه ناوخته خدای خو ډوډۍ به وخورو. بیا د هغې نه بعد به لاړ به شو د لوی خان غازي میرزمان خان بابا مقبرې ته. بیا د هغې نه بعد دلته یو مینار موږ جوړ کړی دی. د هغې لیدلو به لاړ شو. بیا یو بل برج دی چې هغه موږ اوس جوړ کړی دی. نو ډېر ښه منطقه کې هم دی. هلته به لاړ شو. نو دا هم ښه دی بس ګورو به چې کومو برخو سره مخ کېږو لیدونکو وطنوالو سره به یې شریکوو. السلام علیکم. جوړ په خیر مشرقي صحت دې ښه دی قراري ده په خیر کور ودان کولی شي ځان وپېژني؟ زه باید نظیف الله صافی دی د یارګل د کلي د مرکز اوسېدونکی. د همدې کلا اوسېدونکی؟ خان صاحب کلیوال یم. خان صاحب کابل کې دی او دلته زه اوسېږم. ښه دلته ته خپله اوسېږې.
دا دروازه خو به دې نه یې بدله کړي؟ نه دا پخوانی ده، سابقه دا ډېر کلونه لري، تقریبا دا هماغه د 100 کلونو پورته د پیړۍ نه مشران دا قیسې کوي چې بره د قلعه او د هر څه. ماشاءالله دوستانو تاسو وینئ چې دا دروازه نو دا لکه چې د کونړ هغه اصلي لرګي نه هم جوړه ده. اصلي د دفتر لرګی دی، د پخوانی وایي دغه لرګی چې څومره زړېږي هومره یې ارزښت لوړېږي. واقعیت دی که نه چې څونه زړېږي بس ارزښت یې زیاتېږي کمیږي نه. ډېر ښه. دا وګورئ دوستانو چې دا زنځیر څومره وال شوی دی، مکمل دا لرګی هم له ځانه سره وړی، دغسې ټک ټک وهل کېږي. بس دا دروازه به خلاصه کړو، دننه به دا کلا وګورو. صحیح ده. د دې وزن هم ښه ډېر دی، لکه چې په وختو کې ښې دروازې هم دا وي، ښې دروازې هم دا وي، ډېرې درنې دروازې دي که نه، ځکه ډېر زور دی ورکه ورته. پخوا لرګی هم ارزانه و، مطلب دا دونه قیمت یې نه لري، ډېر پیدا کېدل، خلک کم وو. ښه په دې خاطر ده ورځو اجازه ده؟ اجازه ده راځئ. راغلو دلته د پیړۍ وړاندې کلا ته، چې دا نو په کونړ ولایت کې لومړنی ښوونځی یا مکتب هم و، چې کله به هوا یخه وه دلته به شاګردانو یا زده کوونکو به درس ویلی، او چې هوا به سړه وه، البته هوا چې به ګرمه وه بیا به د چینار غاړې ته ورتله. چینار غاړې ته بالکل همداسې وه. په سل په سلو کې دا ډېره مخکلی خبره ده، تقریبا د یو 80 او 90 کالو په حساب باندې دغسې سابقه لري، دا د یو تعلیم او د یو مکتبي مرکزي ساحه وه. ډېر ښه. او د دې نه ډېر شاګردان چې الحمدلله د دې ملک د ښه خدمت د مصدر ګرځېدلي دي، او د محترم حاجي صاحب محمد داود زماني چې دلته د لیسې مدیر هم پاتې شوی دی، ډېر شاګردان یې لرل، او دا ځای نه یې وقف کړی وم دې دغه ته تعلیم بخش ته. ډېر ښه. دلته په اړه معلومات راکړي، څه څه وو په دې کلا کې، څومره تغییر پکې راغلی؟ تغییر خو بعضې کوټې مثال داسې نوې دغه شوي دي، اوس وختونو کې، او نور په سابقه حال تاسو ګورئ نږدې هماغه خټې دي او هماغه لرګی د نختر او د هماغې دروازې دي، تاسو لیدلی شئ. نو په چاردیوالۍ کې هېڅ نوی تغییر نه دی راغلی، سابقه په حال باندې پاتې ده. ډېر ښه. او دغه کوټې دي څه دي، دا به هم هماغې وخت؟ بالکل دا کوټې د هغې دی، دا پخوانی ډیپو دی د هغې چې دانې دا شیان پکې دا چې زموږ ډېر جایدادونه لري، نو بعضې دانې به دلته دی ډیپو دا دننه پوخ دی. دا برج وینئ چې د ماغې یوې پیړۍ وړاندې چې څنګه جوړ شوی او په ماغې شکل او ډیزاین کې پاتې دی، هماغسې لرګي او داسې په ډېر عجیبه بڼه باندې. نو له دې برجونو څخه به هم شاوخوا دا سیمه څارل کېده، څارنه به کېده، او د دې سره سره بیا د دې شاوخوا چاردیوالۍ کې داسې خاص ځایونه وو چې له دې به هم بیرون ته یا د باندې به کتل کېدل چې دښمن یا حمله ونه کړي یا رانږدې نه شي. نو دغسې مسایل وو. بس خدای دې وطن نور له جګړو په امن وساتي، داسې به نورې سیمې او برخې هم ننداره کړي.
غازي میرزمان خان خو په 1249 کال کې په کونړ ولایت د لمټک په کلي کې زیږېدلی او بیا د ځوانۍ دورې چې وه په تیشي کلي کې چې دا ته نو بیا هلته غټ شوی وم نو دا یو مترقي سړی و او ازادي خواهي ډېره غوښتله او دې د هغه وخت د زلمیانو سره هم ارتباط لرل چې موږ د ازادۍ واخلو د انګریزانو نه نو د امیر حبیب الله خان په وخت کې د درې کرته بندي شو د انګریزانو په دستور باندې امیر حبیب الله خان بندي کو نو په دریم ځله چې کله دا بندي شو د مزنګ زندان کې و امان الله خان چې قدرت ته ورسېدو نو اولین بندي همدا و چې دی د زندان نه راویسته او ورته ویل چې ته لاړ شه خانه وګوره په زندان کې کوم ازادي خواهان بندي دي او د هغې لیست ماته راوړه هغه چې هغه راغی زندان ته د مزنګ زندان ته راغی او هلته 150 نفره ازادي خواهان چې وو د دې لیست یې ترتیب کړ او امان الله خان ته یې ویوړه او هغې د بندیخانې نه بیا خلاص کړل لږ څه موده وروسته بیا په عیدګاه جومات کې یو ډېره لویه جرګه ونیوله او خلک یې د ولایتونو نه را دعوت کړل راوسته مشرانو روحانینو ملایانو چې موږ ازادي غواړو هغه چې په ټولو په یو اتفاق سره غږ وکړو چې موږ ازادي غواړو نو د امان الله خان د ازادۍ نه د ملت ټول طرفداري وکړله هغه چې بیا جبهات تقسیم شولو غازي میرزمان خان د مشرقي یا د ارنوۍ دغه قمندان مقرر شو دلته د څه مودې وروسته بیا انګریزانو نه توانېدل چې د ده مقابلې کړې وې هغه چې د انګریزانو نه بیا مهمات او هر څه پاتې شو دی ترې راوړه انګریزان د ارنوۍ نه وتښتېده او لاړ د اټک د سیند هغه اړه چې دا قلاګانې ښکاري په دې کې بیا هغې په خپله قرارګاه کې واړول د انګریزانو په توطیه کې چون چې دی ولیده چې دی یو ښه قهرمان دی ولس پرې راټول دی او د خلکو مشري کوي نو بیا انګریزانو د یوې توطیې په حساب باندې دی په کونړ کې په شهادت باندې ورسو چې دی د ماخوستن بانځه باندې ولاړ او د شا د خوا نه ویشت او د په شهادت ورسېدو نو د غازي میرزمان خان خو یو دغه منار دی چې تاسې ولیده بل د دې یو منار دی د ننګرهار په پوهنتون کې د سړک په سر باندې ولاړ دی په کابل کې د ارزان قیمت لویه چارایي د میرزمان خان په نامه شو په څنګ کې د انجونو یوه غټه لیسه چې تقریبا 8,000 شاګردان یې درلودل هغه هم د میرزمان خان په نوم باندې ونومول شوله څخه داسې د نرنګ ولسوالۍ ته دا د نرنګ ولسوالۍ دا د نرنګ ولسوالۍ او داسې یو درباري ځای دی ډېر هواداره ځای دی تاسو وینئ چې دلته دا شاوخوا سیمې منظرې هم څلورو خواو ته ښکاري حاجي صاحب د دې ځای په اړه که راته معلومات راکړي دلته د منار زه وینم دا د مرحوم غازي میرزمان خان دلته زوکړه شوې ده په کال 1249 کال کې دلته پیدا شوی دی پیدایښت په دې سیمه کې اوس چون دا د بارانونو د وجې نه او د بعضې دغو وجې نه هغه کورونه تخریب شوي ده اوس دا نوې ترمیم شوې ده نوې جوړۍ دا منار او دا دوه اتاقه د ده چې یو کتابخانه په نظر کې وه چې او دا منار یې وله جوړ کړم نو دا یو تاریخي منار یې ورته جوړ کړو د هغه د افتخار په خاطر باندې ډېر ښه یعنې دغه منار په دې وروستیو کې جوړ شوی دی پخوا هم د دې کلا ډیزاین شکل په همدې ډول کې و تقریبا په همدې ډول کې خو چون د تاریخ په اوږدو کې د بارانونو د وجې نه او بیا د دوی فرار شو دغه نه د افغانستان نه دغه کونړ نه دی لاړ هرات کې فرار و 20 کاله نو د بعضې ګډوډیو په اساس باندې دا کورونه تخریب شو د منځه لاړ نو اوس دا بیا د سر نه ترمیم کړی دی او جوړ کړی دی خو دا منار نوی دی او دا دوه اتاقونه د هغې په نظر کې نیول شي یو کتابخانه ورته جوړه کړي چې خلک د دې نه استفاده وکړي ښه ډېر ښه یعنې تاسو د غازي میرزمان خان د یادګار لپاره
تلپاتې یادګار لپاره دغسې بېلابېلې برخې ورته ساتلي بله بله تر څو هغه راتلونکی نسل د هغوی هغه اتلولي دا به پاتې شي بریاوې هېرې نه کړي بالکل صحیح خبره نه د دې په هکله باندې ډېر کتابونه هم نوشته شوي دي حتی دولت په سطح کتابونه نوشته اطلاعات و کلتور کتابونه نوشته کړي دي نورو خلکو نوشته کړي دي نو ډېر اثار هم پاتې دی دې په خاطر باندې ډېره مننه څه پیغام که لرئ په پای کې نو تاسو نه ډېره مننه چې راغلئ د خپلو اتلانو تاریخ را ژوندی کوئ او خلکو ته ښیوئ دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی زه واقعا ډېر خوشحاله شوم چې تاسو دونه تکلیف ایستلی دی ورته راغلي یاستئ بیا هم مننه کور مو ودان ژوندي اوسئ زماني صاحب راځه ستاسو خبرې به مو اخلو په پای کې نو زماني صاحب د خپلو مشرانو خصوصا د غازي صاحب میرزمان خان یاد مو ساتلی دی نو هغه یادښتونه دلته د کونړ ولایت په بېلابېلو برخو کې پاتې مننه سبا نور بس زموږ مشرانو نو باید موږ وله تاریخ ژوندی وساتو خپله کوشش به کوو او موږ چې اوس د ازادي منځونو هم د دې برکت معنی نو خپل کوشش به کوو او چې خپل د مشرانو نومونه وساتو او د هماغې په نقش قدم باندې حرکت وکړو او ستاسو لم یو جهان مننه د راتګ لم زموږ دعوت هم قبول کړو بیا راشئ بیا نو موږ ستاسو په خدمت کې سو ډېره مننه پای کې څه ویل که لرئ څه پیغام خوشحاله اوسئ او ستاسو پروګرامونه موږ همیشه ګورو دلته هم ګورو او خدای دې وکړي چې تاسو نور هم ښه پروګرامونه خپل چینل کې نشر کوئ او موږ به یې ګورو د خیر سره خوشحاله اوسئ حاجي صاحب تاسو که څه ویل لرئ بس ملګرو خبرې وکړلې تاسو د راتګ نه نړۍ مننه الله دې ستاسو په ځوانۍ برکت کړي او د اتلانو یادګار شکل سره چې زماني صاحب ته اشاره وکړه هغه تشتم د اسد چې لمانځل کېږي هم د دغه مشرانو برکت دی او نن چې افغانستان په نړۍ په سطحه پېژندلی دی همدغه اتلان دي موږ د هغوی روحونو ته به همیشه دعا کوو ستاسو راتګ نه مننه الله هم خوشحاله لره کامیاب موفق اوسئ همیشه راشئ کونړ ستاسو خپل کور دی ډېره مننه حاجي صاحب کور مو ودان ژوندي اوسئ درنو لیدونکو هیله ده دا خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي مشرانو موږ سره زماني صاحبو د دوی په غوښتنه په بلنه موږ له نیکه مرغه وتوانېدو د افغانستان د ازادۍ د یو اتل د یو غازي میرزمان خان په اړه ځینې معلومات تاسو ته درکړو هغه سیمه او بېلابېلې برخې په تاسو باندې ننداره کړو نو تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په یو مهربانه خدای سپارم الله مل شه د خدای په امان زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ